سلامونه نیکې ښې احترامات بریال ټیک یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ګرانو ملګرو، هیله لرم تاسو به روغ جوړ وئ. نن ورځ په دې ویډیو کې تاسو ته یو جالب سیټینګ درښایم. نو د ویډیو د شروع کېدو څخه مخکې ستاسو څخه غوښتنه کوم که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، دغه درسره سبسکرایب کړئ، ویډیو شیر او ویډیو ته یو لایک هم درسره ورکړئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو ملګرو، تاسو ته به دغه سیټینګ در وښیم. نو دا سیټینګ لپاره یو د اپلیکیشن ضرورت دی. هغه اپلیکیشن به تاسو را ډاونلوډ کړئ. 2 MB اپلیکیشن دی. هغه مو کله تاسو د پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړو، دغه ډول اپلیکیشن دی. تاسو به یې د پلی سټور څخه دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. نو دا اپلیکیشن مو چې کله ډاونلوډ کړو، نو ملګرو مخکې له دې چې تاسو ته دا سیټینګ در وښیم، د دې سیټینګ په اړه یو څه معلومات درکوم چې څه دپاره دی دا سیټینګ. نو ډېر جالب سیټینګ دی ملګرو. که چېرته ستاسو څخه کوم ملګری موبایل وغواړي، درته وایي چې تاسو موبایل راکړه زما په کار دی، نو ملګرو تاسو هغې ته کومه بله بهانه نشئ کولی. نو دا طریقه تاسو ورسره وکړئ چې ستاسو موبایل به داسې شي لکه هیڅ کار چې نه کوي. یعنې هغه ملګري ته به تاسو دغه موبایل داسې ښکاري چې ستاسو موبایل خراب دی، یعنې هیڅ کار نه کوي، د موبایل ټچ کار نه کوي، یعنې د موبایل هیڅ د کوم سکرین دی دا به هیڅ کار نه کوي، یوازې به ستاسو په لاس کې کار کوي، د بل ملګري په لاس کې به هیڅ کار نه کوي. نو دغه طریقه په دې اپلیکیشن کې تاسو کولی شئ. نو ملګرو، تاسو به په دې اپلیکیشن باندې کلیک کړئ. تاسو چې کله ډاونلوډ کړو، 2 MB اپلیکیشن دی، دغه به تاسو را ډاونلوډ کړئ. نو اوپن به یې کړئ. چې کله مو اوپن کړو ملګرو، تاسو څخه څو پرمیشنه غواړي هغه به ورته الاو کړئ. ملګرو، دلته به تاسو په د دریم اپشن باندې ورته کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک کړو ملګرو، دغه اپشن به غیر فعال وي، تاسو به دغه ورته الاو کړئ. کله مو چې دغه ورته آن کړو، نو ملګرو دلته اوس به تاسو څه کوئ، تاسو به ملګرو دلته د موبایل د سنسر چې کومه ښکاري په دې باندې به تاسو ګوته راونیسئ. کله مو چې د موبایل په دې سنسرو باندې ګوته راونیسله، نو ملګرو تاسو کتلی شئ چې زما موبایل کار پرېښودو، یعنې زما موبایل اوس هیڅ کار نه کوي، د موبایل هیڅ ټچ هیڅ کار نه کوي ملګرو. نو دغه طریقه ملګرو تاسو د خپل موبایل سره وکړئ. یعنې که چېرته ستاسو ملګری ستاسو څخه موبایل وغواړي، یعنې دغه طریقه که چېرته تاسو ورسره وکړئ، نو ستاسو موبایل به ستاسو د ملګري په لاس کې هیڅ کار نه کوي. نو ملګرو دغه طریقه څنګه کولی شو چې بند یې کړو، یعنې موږ یې استعمال کړو، یعنې دغه طریقه څنګه کولی شو دغه بند کړو. نو ملګرو تاسو به دلته د موبایل په دې کونج کې کومې د اواز د جګولو او ټیټولو کوم بټن چې ښکاري، دغه باندې یوه بټن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دا بټن ووهله ملګرو، ستاسو موبایل به بیرته کار شروع کړي. دا ځای کې چې کومې بټنې وي د موبایل په دې څنګ کې، هغه بټن یې تاسو ووهئ، ستاسو موبایل به بیرته کار شروع کړي. نو دغه نننۍ یوه جالبه طریقه وه. تاسو کولی شئ چې د دې طریقې په واسطه خپل موبایل محفوظ کړئ، یعنې نور ملګرو به تاسو نشي کولی چې ستاسو موبایل استعمال کړي. نو د داسې ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. ښه وختونه، ښه شیبې درته غواړم.